لکه خلکه ګوډ مارنینګ صبح خیر سهار دی لیتوینیا په کیپټل کې زموږ په اپارټمنټ کې دا بالکني نه راپاڅېدو خوب نه راپاڅېدو او دا یو بالکني ده زموږ د اپارټمنټ سره جوخت ده نو ما راسه چې دا ویو ته وښیم بیخي ځنګل دی او بس وځو دغه ته باډر تر روانېږو لږ وختي راپاڅېدو 9 بجې دا ابو حسن بھائی بیا لګېدی په خپله ډیوټۍ لګېدلی دی وایي چې باندې مړوم کېدی شي په باډر باندې وخت ډېر ولګېږي چې ماړه لاړ شي چې وږي نه وي څنګه حساب کتاب د ناشته هیوي وکړي که نه په باډر خو به ورځو خو ته وایې لکه دغه دی پراپر ناشته وکړو کوک ټي ایګس اور بریډ نو پراپر ناشته چې وکړو ځانو ته ښه ټکا ټک کړو سمې موړ کړو سړی په خېټه موړي که نه نو خو بیا به باډر ایسار ایسار شي نو لکه دغه نه بې سوره نه وي خو چې وږی یم یو ایسار شي نو بیا د طبیعت خرابۍ څه خیال دی نو انشاءالله دا چې مې څکو بیا هم توکل دی په ورځونو بس دعا کوئ د بلاروس باډر د یورپ د نارمل باډر په شانې نه دی لږ کمپلیکیټډ دی که نه یو سکندر بھائی لا لږ لیټ دی هغه راوځي نور موږ خپل سامانونه یې اخیستي دي او دا ابو حسن بھائی دلته ولاړ دی څنګه اپارټمنټ خوښ شو اپارټمنټ ډېر زبردست و 5 سټار لګزري اپارټمنټ او په مفتو کې وسوره په 66 پاوند باندې نو بس کیپټل سټي کې او که نو ریویو ډېر دغه اپارټمنټ ډېر ښایسته غټ اپارټمنټ بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه ښې جوړې طبیعت هم خیر ته سهار وختي دی راپاڅېدو ویلنس ته روان یو او ویلنس د کیپټل دی د لیتوینیا ها بس د خوخه د ولاړ دی مونږ یې دوکه کړو هغه ځکه ولاړو چې هغه واپتاوېدا صحیح نه هغه ته هر څه ګرین و که نه مې دی ولې ولاړ هغه ته لیفټ ګرین و که نه نه ماته ویلنس ته ځو هلته کې به لغونې کې دغه وګورو څه به وګورو سټي سنټر به وګورو اولډ ټاون به وګورو نیو ټاون به وګورو او بس بیا په اردو باډر باندې وروره بل لار نشته باډر ته خدای دې خیر کوي چې خیر خیریت سره راشي ویلنیس ته داخل شو ابھی 11 بج گئے نا تو یہ بس تیز باران شروع شو 11 के बाद दिखा नहीं रहे थे ये पता नहीं 11 के आसपास आ कैसे गई और अभी बहुत तेज गई बहुत तेज गई गाड़ी में बैठे रहेंगे अकेले हमने जिंदगी में अकेले नहीं देखा उस दिन हमने अकेले भी देख लिया ना और टैक्सी बेस्ट इधर या उधर एक ही गाड़ी आगे दिखे तो आगे जा लगे नहीं अलग को चरता रागली है बिग टिक टॉक के लेवल सिटी तरालू हां बिग टिक टॉक के चक्कर मकर به هو لک سات ټیم کې تیرو مونږ باډر طرف ته روان یو دی ویلنیس ته بیا څنګه رااله بس مونږ راشه ما شکل نو راغلی تاسو دوه مخ کې راغلی کړو ما شکل نو راغلی نو مونږ زمونږ بلګوینو و بګرځو یو تو درې ساعته بیا ان شاء الله باډر طرف ته ځو مزید نو بس به الله دې خیر وکي الله دې خیرونه پیښ ساتي امين امين دا پلان نه ولنس کې یو سیستم لګولې دی دا مخامخ خلک چې دی چې ته ویبینګ وکړي دا زمونږ هغې ورته کوي هغې د ډبلن نه دی که برلن نه ډبلن نه راته ښکاري پته نه ډبلن به کېدی شي دا هغه ځای نه ته ویبینګ کوي شاته ډبلن دی They use euro. That's when I'm going to get them, man. Yeah, Lena, yaro. That's more like a United. Shakil bhai spoon, deck spoon. बड़ी मोटी जुराबें कादर असर خوښ شو یاره دا شینم کې ګور زه خورتي شینو سره شوقي نه یم دا سکندر او دا غیر کلیکشن کوي دا شکیل بھائی او دا سړی کله کوي او ما مخ کړي زه جمع کوم وړو دا سړی خو مرضی دی هغه مرض دی
سیټي کې راته سوینیر شاپونه ډېر زیات دي ول شاپونه خو نه دي دا سټالونه دي که سودا ډېره وکړه ما ځان له یو کیرنګ واخیسته بس یو نښه پکاري نو پروجینوشن سره ډېر نه لګېږي es que dar una سکندر ابا وختي په بر چوک کې تا دې بل تر اوسه دا حساب کتاب دا اصل ځای دا د ملګرو دا خو لکه ډېر تاریخي ځای دی دلته کې د ویلنیس کتیډرل دی هغه تاسو نه لیدلې دا یادګارونه دي د خپل لګېدلي او دا سکویر ډېر غټ دی دا بل نه غټ دی موږ خو وختي په بل کې ډېر مزدار ځای تر هزار پسې دا سمخ ها کنه سکندر خان نور کله هم تاسو دې بلډینګونو د هیستوریکل پلیس نه وي ومال راځي چې لږ د مانره ور وینم یاره دا د خو کړه یاره چې دغه د راوستو ډېر ښایسته دی بوسه سړی لږ زړه تاسو هلته ټورست خلک ډېر دی سړی ساخه پکې مال راشه بلاره ور نور کلام ته دی نن به زه بوزم د ګاړه شور ډېر به خبره ورو بس بو مو د خزه ته مو بوزا نو بس راځه چې ورځه په راځه چې وی مو ته وکړم راځه ورته دوستانو دا دغه کیپیټل د لیتوانیا ویلنیس وته وي دا دوه دریابونه دلته کې رايوځي کېږي دوه سیندونه یو ته نارس وي ریور نارس او بل ریور ویلنیا او نو دا دواړه دلته رايوځي شي نو دې ته دوه نمونه ویل ګراني نو بس دی ول په شریکه باندې یو نوم یې ده ویلنلی نو ولې خده ویلنل یا ویلنلی بس ځان ته اخلاص کړل اوس بس وی چې په کم دریاب په غاړه ولاله خو بس دواړه رايوځي شو او بس یو ویلنلی ته نه جوړ کړ बात हो रही है पूछना और किधर होगी जो है ना ये लिखा था 200 समथिंग किलोमीटर तो ये भी मिस्क रास्ता कील तक जाने बस इंशाल्लाह वाड़ते 1 घंटा लागा और अगर 2.5 घंटे खुशी ना सिर्फ टोटल में इस्तेमाल यो खबर हो मानी रोडना द यूरोपियन यूनियन दे मुल्कों रोडना ډېر زبردست دي لکه تر اوسه پورې without any trouble generally so 215 مینس کا پورې الله دې خیر کوي دا منس څه ته وایي دا مینس څه ته وایي دا ما ته پته نشته دا د روسیانو شی د باران شو خو خلک نور راوخته نو موسم سره کړک شو ډېر کړکېدار شو دې ځنګل کې دارې مارې تللی دي خو مې غواړي چې زه ته ورته وګوښه ټایم نشته د دنیا دومره غټه ټول ایکسپلور کول غواړي خو د ټایم د پیسو مسله ده چې سره ټایم او پیسې په چې ګرځي چکرې وي बॉर्डर आ गया तो बाउंड्री इधर आ जाओ इस साइड पर बॉर्डर आ गया क्यू चेक कर लो कितनी क्यू है क्यों का फ्यू एक लोग गाड़ियों से बाहर बहुत दूर है भाई ये कितनी लंबी होगा ख्याल में ये इसको बंद करो दूर नहीं है बिल्कुल बॉर्डर के लाइन पे भाई। और ये बॉर्डर चेक पोस्ट है ना मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि क्यू कितनी लंबी है दूरी है मुफुल भाई देखे ना वो किधर लाइन ये है दूर ये पहले इनकी चेक पोस्ट है फिर उनकी دا بند کوس नहीं तो ये क्या بلاروس بارډر تر ورسېدلو او ډېر اوږده کیو ده دلته ولاړه ده زمونږ ګاډی ټول نه اخر دی دا سکندر د چانه پوښتنه وکړه سکندر چانه دې پوښتنه وکړه چې وایي 10 غنټې لګېږي لا لون نه ها نو ویلا ساته لګي بس الله دې خیر پېښ کړي نو کو 10 ساعته لګي بیا خو شپه دلته ده کو لږ ټایم لګېدو نو بیا به پور بلاروس کم بارډر چې دی ته موږ تقریبا 2.5 غنټو نه ډېر وشو چې راغلي او اوس هم کېدای شي 2-3 غنټې ولګي ځکه چې دا ډېره زیاته اوږده کیو ده دا بعضې خلک بغیر د کیو ورباندې نو لا تر اوسه پورې پته نه لګي چې نور هم څومره ټایم لګي
او ملګري دا دي په ګاډي کې ناست دي. موږ هم پسې لږ واک ما کم وکړو، وګرځېدو را وګرځېدو. ملګرو نه تپوس کوو چې قید شوي خو به نه یې، چې څه حساب کتاب دی. یاره که قید شوي خو به نه وي پیرانو. خیر خیرت دی. زه خو لږ وګرځېدم را وګرځېدم، خو مال چې ستاسو احوال والم چې څه حساب کتاب دی. ټایم ډېر دی. یو نکاح پکې کېږي، یوه نکاح یو به پکې مسلمانه کو نکاح به مو تړو چې بارډر نه واړي کو طلاق به ورکړو. نه طلاق په نیت چې نکاح وکړو هغه حرام دی. موږ ورته نه نیت دا نه دی که نه، خو کو دی پاتې کړه چې زموږ جنیا خوا مو وړی بیا به ورسره څه کوې، څه طریقه خو به جوړه بیا به پردو خلکو ته نه شي پرېښودی، بیا به ازاد دی که نه. نه دې ټایم بارډر باندې ټایم لګي دا سخت بارډر ته د یورپ بارډر شنګ شنګ او هغه خبرېږي د سړی نه ټک او څپې که نه. خبرې دا چې دا ډېر ټایم لګي خان. زه انشاءالله دغه به شي، دا برابر به شي. خو مال چې قید شوي را قید شوي نه موږ هم مسله کې ډېر عادت یو. مسله دا هغه ته دلته د دې چیک پوسټ راشي، بیا د دې چیک پوسټ نه پسې بارډر ته کراس دی. موږ لیتوینیا کې که نه چې بیا ته بارډر کراس کړې بیا د بیلاروس چیک پوسټ ته بل نور او هغه به بېره ځان له مسله وي. زه خدای دې خیر کړي، قید کېږو به ورته نه. دغه شته دی، فوډ موډ شته دی، نټ شته، واټر شته، پټرول سټیشن یې نه هغه ځي کې چې څه دی په کار یې ترې اخیستی شي. نو څه مشکل نشته. آسان نوره څومره وخت وشو د بارډر په ویټینګ باندې؟ 4 غنټې مو شو په بارډر باندې. ولا مخکې کیو کافي کیو دا نو ګور چې اوس دی څه وایي ځکه چې لږ معلومات نور کړو، ځکه چې زما خیال 2 غنټې یا 10 غنټې به لګي. ډېر ټایم هم وشو، نور هم انتظار دی. دا خو سفر دی که نه، دا پکې راځي نو څه کوې اوس ورځو چې چک یې کړو چې څه حساب کتاب دی. بارډر ته ولاړ یو ډېر ټایم هم وشو، 4-5 غنټې هم وشولې. زمونږ ګاډی خلا لرې دی، اوس هم لا نمبر نشته. زمونږ ګاډی هغه وړاندې ځي کې دی، ډېر وړاندې دی. ظفر بھائی چې مونږ ګاډی به څومره وړاندې؟ دلته بارډر هم دلته دا انیشل باریر یې دا دي، دې ځای کې دي. او بارډر هغه لرې ځای کې دی، ګرې ایریا چې دی دغه ځای کې دی. نو ګورو چې زمونږ کله نمبر راځي، کېدای شي داسې یو ګنټه نیمه کوم نمبر راشي، یو نیمه په دې سفر کې دا قصې هم راځي. موږ دلته نن په 2:30 بجې لیتوینیا او د بیلاروس بارډر ته راغلي وو، او اوس تقریبا څه ټیم دی ظفر بھائی؟ یاره 4.5 غنټې وشوې. 4.5 غنټې سات انتظار هم وکړو. دا موږ هسې هغه د بارډر کیو ټاپ ته ځان را رسولی دی. بارډر هم وړاندې دی او زموږ ګاډی هم ډېر شاته دی. یقین کوم چې 1.5-2 غنټې نور هم زموږ ولګېږي. 2 غنټې انتظار صرف یو بارډر ته، هغه هم چې په خیر خیرت څه کراس کړو، څه مشکل را نه شي ویزا کې یا څه نورو ډاکومنټسو یا څه ګاډي په کاغذونو کې. نو امید دره به ده چې 8 غنټې کې دا بارډر کراس کړو. دا ټولې مزې نه دي، دا قصې هم پکې راځي، ایکسپیرینس دی. دغه مزه ده، دا ګور دا ایکسپیرینس دی. شاته وګوره دا کیو مونږ ووله راځو ها دې په نارش په دې په چې دې ګاډي په خزرې زارو دې کار هغه دا ګور د هغې خوړو څه کول نه که نه، هغې خو هېڅ لیټرلي هغې څه نه کول. لیتوینیا والا چې هغې څه نه کول، ډېره لانجه وه، څه نه کول. ولې دا ګاډي دې نه دې خو به د دې 2 غنټې کې شی فیصله کړه، هغه نورو 16 غنټې کې مونږ لکه لین ته راوستو که نه. دې خو به دا نه دي ویلي تاسو کسان مرابع. ما ته هغه سړي ویلي وو، ما ته هغه بیلاروشین سړي په سټارټ ته ووایي، ما ته ویې تاسو ته به لیتوینینز پرابلم جوړوي، تاسو ته بیلاروشینز پرابلم نه جوړوي. او لکه یو 12 بوتونه جوړو او یو کس پکې ناست و، یو بوت کلاو په دوره کیو جوړه کړې وه چې هغه دوره زیات ګاډي هم ده. به دی هسې هینډرس جوړوي که نه، لکه د شپې څه وخت به کار بلکل بند و. ویلکم ټو منسک. دا راغلم منسک ښار ته وروره. ټیک ټاک کیپ لیفټ مساجه کیپ لیفټ لیفټ نه رایټ بوزو بیا به دا ځای سیده ځه سیده ځما شورې ستا دا ټیک شو. ډېر کلرفول سټي کې د لږ ساعت ډېر لګېږي. دا ځای ډېر کلرفول. دا براکو چې کله پوهېږي چې صحیح دی ښه. خو ستا په ميموري یې وکړه یاره. C'est donc. هذا صراط مستقيم. منسک में तो बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं. मैं तो समझ रहा हूँ इतनी हाई राइज नहीं होंगी. منسک काफ़ा जदीद खर है. KFC ده پکې واه سه یا مکبے مکډونالډ چې لري کړه نه مکبے ده نه ورشه مکس مکبای
مینځ خوښ ښکاره ده ښکاري ښه د چوکه پوکې ښار دی ښه کولاو لکه ښار کلاو کلاو دی بالکل کلاو بلډینګونه لږ زاړه زاړه دي نو بس څه پکې سوویت دور لیمونه یې څه پکې نه نه نور کولاو دی کرای سوویت دی سوویت سټایل بلډینګونه یې هغه یې خلک ښکلی دی مزدار دی لږ ښکلی ټوله شی کوله دی دا دغه د څومره څلور پنځلې څولې شپږ په څولې دا امریکې په شان چل یو دوه درې څلور لین چار لین سړک یې ښکلی ټوله شی دی مونږ لکه غزه غونته او د عمان غونته او داسې غونته خبره مخکې به داسې خو مین روډ اشاره یې ډېره غټه پوله ور اشاره ده ښه ډېر کولاو دی څلور دی څلور دی پنځه لینه دی دغې پنځه لینه. دغه کې پنځه دغه کې څلور دی او لکه کافي غټ پوله ور ښار دی روس ټول داسې روس ماسکو ماسکو هم ډېر پوله کولاو ماسکو ډېر ماډرن دی خو کولاو زی راځي دی خو زما خلک بي بي زی دی یو بل سره لکه چې روس په ویده ته بلاروس ته راتلی شي نو دوی به یو بل نه پرېږدي وام که نه دی ډله ډېره ده نو باډر تا وی که نه اوس ته تا وی که نه چې ګاډي ستا ګاډي او سټي سنټر کې وګوره ګاډي نه وي ټول تقریبا صحیح ده دا لین صحیح دی صحیح دی نو زموږ دا نیغ نه دی دا تقریبا ګاډي ټول نه وي دغه دي ښې زړې رېړۍ پکې روانې دي زړې مې خو لږه نه وي لږه دوره دغه نه دی لږه مال کېدای شي ډېر زاړه ما چا راته دا خاص دا خبره صحیح ده مورال زموږ په روډ را روان وو چې زه موټر یاده شوم ډویل کېرېج ویده شوم نو ډېر ناکاره ګاډي وه بالکل اړې سپیډونه ووهل بیماري وي که نه دا ټرک موږ سره خامخا ملګرتیا کوي نه بس دا تا خبره زما د خدای غلطي دی کازان ته روان دی کازان ته روان دی نمبر पे KZN निकले थे ना नहीं ये तो लेटविया का के एस्टोनिया का नंबर प्लेट है गाड़ी भी नहीं है और खुला डुला शरीर देखें इनके पार्क देखें सर्विस एरिया देखें ये झंडे वंडे शकील ने खुला डुला असदा का ना बस हाँ खुला डुला है नहीं खुला डुला वही कह शकील खुली डुली जगह है बिल्कुल जबरदस्त है ये यूरोप का आखिरी मुल्क था जो हमने नहीं देखा था ना इस वजह से राइट होता ही नहीं लगा माँ पर دا بس د خپل لین نه نشي ودی کنه وتی شي د دوړو طرف ته تلی شي In 300 meters, slide right. مخکې د بس لین دی د ګاډو په سوزه د ګاډو په سوزه Slide رائټ right. لین کې به خبره بل رائټو کم کنه رائټو کا رائټو کا ابه ول لیفټ لین کې شو In 300 meters, turn left. لګته خیال دی او د ګاډي پسې شو د پسې شو مخه نه ګاډي روانه ما یې شغه تاویده خو ما یې سره نیغ راځي کنه ته لیفټ وکړو دا ګاډي turn left Turn left. کدا پکې له شاپینګ مال دی تو بس نه ور ځای Continue for 1.5 وای kilometers. دا دې سوې خو ټریفیک هم په تمیز دی ها روډونه به کوله ودی ما سره ټریفیک هم په تمیز دی لکه غدې خو وایم په عمر کې دومره با تمیز ټریفیک وکړه ډېر خسته او روډونه هم ډېر کوله ما په دنیا کې دوره خپل ټریفیک ما نه لیدل او د دې هم ډېر ښه دی بعد سیدو دا په لارم سیده تللی نه غلط نه دې لین کې کنه نه دې کې خیمه دې کې دې لین کې صحیح ما ګاډي راته وې نو مې کسره چې دا سات وړه دی رائټ نه دا یو د درې وړ نه مخنیغ زی دا راته
ها قادره چته غیبه یاره سکندر خانه بیګا هم د چالو کو چې بیګا ټولې قسم کړي دي بار بار یې نش کوله خو بیګا هم ډېر زیات ټیم په بارډر باندې تیر کو د لیتوینیا او د بیلاروس په بارډر باندې او زیاتره پازابول یا ټیم چې هغه لیتوینیا والا واستو تقریبا 14 غنټې وی کنه 14 غنټې ملته تیر کړي 2-3 غنټې د بل تیر تیر کړي نو سار چې نه خلص بجې دغه تر ورسېد منګستا او به هم چې بوکینګ کا هوټل ته پاکم ټیم ولګېدو به ود شو لګارام کو سکندر خو ماشاءالله تکړه سړی دا ول زه د خوب نه مخکې جمعات لازم موږ دا نور ستړي شو موږ ته ود شو جمعه کنن جمعه نو مو بجې را پاتې د اوس ما خام راوتلو موږ چې دا دغه لګ ایکسپلور کو نو اوس دا څه وخت هم کېږي چې دا دغه ایکسپلور کوو اوس به د شپې ایکسپلور کو سبا به ورځې ته نور په قلاو کې خو اپډیټ دا دی چې ډېر زیات ستړي شوي ډېر زیات ټایم هم په لیتوینیا او په دغه په بارډر تیر کو 13 غنټې ان اول ټوګیدر موږ په ګاډي کې او په چیک ان او چیک ان اوټ کې تیر کړو نو ډېر ټایم هم تیر نو موږ سره اوسېږي هغه 13 غنټو نه مو یو سات مخکې بارډر ته مزل کړو د بارډر نه پس مو 2.5 ساعت بیا دی خو مزل وکړو یو شاوروز مو برابر کو 24 اورز ټوګیدر خو په بارډر باندې ځان لا 13 غنټې ولګېدي چې ډېر زیات ټیمي خو بهرحال اټلیست خدای پاک راورسولو دغه د پولند بارډر بندو هغه کارم خدای پاک آسان کو ان شاء الله ورځ دوه دلته یو به راشي ته زو زموږ سره اوسېږي لکه څه ریویو ده ما خام څه ریویو ده ډېر ښکلی ماښام دی ډېر ښکلی ښار دی او انډر ریټډ دی لکه د یورپ ښارونو کې یو ښکلی ښار دی دا یورپ کې راځي که نه دا یورپ دی که نه ولې هر هغه خو دا لکه تاسو ته څوک وایي نه چې مینس دومره ښکلی دی نه ښایسته دی ډېر ښکلی ارکیټیکچر یې ډېر مزېدار ښکلی ښار دی لیکن تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کل